السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. بعمل ایمان ګټه کوي که نه کوي. هیڅوک مؤمن وي خو عمل نه لري، نه لمونځ کوي، نه روژه نیسي، نه نور د الله جل جلاله اوامرو ته غاړه ایږدي. محدثین باب ایږدي، باب لا يقبل ایمان، باب ثابت دی په بیان کې د دې چې نه قبلیږي ایمان بې له عمله، ولا عمل نه عمل قبلیږي بلا ایمان بې له ایمانه. یو سړی ایمان نه لري لکه یهود و نصوارا چې هر څو عبادت وکړي خو دا عمل یې الله نه قبلوي. یو څوک ایمان لري، پر الله عقیده لري، د الله پر رسول عقیده لري، خو لیکن عمل نه کوي، د دغه ایمان هم نه قبلیږي، پر حالت ته ځکندن بي ایمان الیعظم بالله په کفر بدلیږي. د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، لا يقبل ایمان بلا عمل، ایمان الله نه قبلی بی عمله، ولا عمل بلا ایمان، نه هغه عمل الله قبلی چې ایمان یې ورسره. نو بعضی خلک په شرابو لګیا وي، بعضی خلک په زناو لګیا وي، بعضی خلک په نور عظیم عظیم جرمو باندې مبتلا وي. بس الله مهربان دی وبم بخشي. الله جل جلاله مهربان دی، په دې کې هیڅ شک نشته. شک کول کفر دی. خدا ته په ځان باور لري چې پر ایمان به ورځې، ته یې وار ځان پر ایمان ورولې، بیا نو دغه خبره وکړه چې الله مهربان دی. نو د ایمان بقا په اعمالو کې د الله دی اعمال را نصیب کی. محترمینو، نو نه هغه ذرائع، هغه اسباب ډیر سوي دي چې د انسان ایمان ته تاوان پرسیږي. هغه لکه فیسبوک، انټرنیټ. پخوا به فحش و نارواوي خلکو کتلې، په ډیر تکالیف او بې لاسته دغه وسایل راوړل، بیا به دا فحش کتی. نن یو پلار زوی سره ناست یو، پلار په زوی نه خبر، زوی تلک پر ځان وکش کړي، تاسې پر ځان وکش کړي، په ټلیفون کې اخته یي. حتی داسې به هم پېښ سوي چې زوی په ناروا اخته یي، پلار ورته وایي زویه ته څه کوې چې دا دومره ډېر ټلیفون ګورې؟ دی وایي زه قرآن شریف کې وظیفه کوم. یو عظیم مصیبت الله زموږ جامعې ته راوستی، لکه دا نوې ټکنالوژي، انټرنیټ، دا غټ ټلیفونان، دا ټول هغه مقدمې د دجال دي. هغه دجال چې راځي تر هغه له مخه به خلک په غفلت کې ډوب سي. دومره به په غفلت کې ننوځي چې بیا به پر زړو باندې د علماو خبرې هم اثر نه کوي، چې کوم وخت دجال رالی دی به بر د دجال بیرغ په لاس کې واخلي، کافران به تر دنیا ولاړ سي. ما کوئ ځوانانو، ما کوئ ځوانانو، ارمان به وکړي. خوندي هم اوس په غټو ټلیفونو عادت سولې، په انټرنیټ عادت سولې. الله رحم وکړه. الله زموږ ځوانان، زموږ معاشره ستا په تقوا او په عبادت باندې مزین او ښایسته وګرځوه، تقوا ور نصیب که. حدیث نمبر 95 مجموع زواید، جلد نمبر 9، جلد نمبر اول، صفحه نمبر 250، باب نمبر 9. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.